که د سرمایه د دنیا تر ټولو ډیره وي، موقف د تر ولسمشره لوړ وي او علمیت د تر ډیرو علماو لوړ وي، خو ستا اولاد هغسې نه وي چې الله تعالی یې غواړي، ته تر ټولو بدبخته انسان وي. د دې لپاره چې اولادونو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی وي، د دوی لپاره د ژوند یو ښه لیدلوری وټاکئ، دوی ته قرآن کریم ور زده کړئ چې کله لویان شي همدا کتاب به دوی ته د هدایت سبب وي. د دې لپاره چې خپل اولادونو ته قرآن کریم ور زده کړئ، میزان اکاډمي وټاکئ. دا اکاډمي تاسې ته په آنلاین بڼه دیني زده کړې ستاسې تر کورونو در رسوي. یوازې په څو کلیکونو ځان راجستر کولی شئ. حامیم زبرحم، حامیم زبرحم، دال پیش دو، دال پیش دو، الحمد، الحمد، لله، لله، رب العالمین. اوس د دې په تفسیر ته راځو چې غیب څه دی. غیب الله باندې ایمان راوړل، پیغمبرانو باندې ایمان راوړل. نننی درس زموږ او تاسو د حدیث په اړه باندې ده. اولین زه د حدیث تعریف درته وړاندې کوم. احکام عملی را که ما روزمره پیش میبریم بخش فقه مربوطش میشه. ما اسمك؟ اسمي أحمد. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله.